اورزو سیمه هغه سیمه چې له میاشتو راهیسې پکې یوازې د باروتو بوی پورته کیږي، خو دا ځل زه او څو تنه خبریالان له کمنډو ځواکونو سره دغې جنګ ځپلې سیمې ته روان یو. زموږ له تګ سره په دې لاره د ماینونو خطر هم شته، خو لاره ګام په ګام چک کیږي. دا سیمه د غزني پکتیکا په لویه لاره پرته سیمه ده، کومه لاره چې له تیرو 4 کلونو راهیسې د حکومتي خلکو پر مخ تړلې او وسلوال طالبان په زیاتره سیمو کې فعال دي. خو موږ دې سیمې ته رسیږو. په دغه سیمه کې هر څه ویجاړ ښکاري. دلته داسې کور نه لیدل کیږي چې په مرمیو دې غلبیل شوی نه وي. د سیمې د خلکو په وینا د ورزو بازار یو وخت کې نوم درلود، خو اوس ټول بازار ویجاړ او یوازې همدا یو دکان پکې تازه فعالیت پیل کړی. د دې سیمې خلک ټول نورو سیمو ته کډوال شوي، یوازې د ګوتو په شمیر کورنۍ پکې میشتې دي. موږ ورځو یوې کورنۍ ته. دغه 15 کلنه بوډۍ وایي چې څو ځله یې په کور کې د هوان مرمۍ لګېدلې او د کور غړي یې پکې وژل شوي دي. زخمی شده که مالای ما اینجا توک توک شو، گوای ما گوسفندای ما حلال شو، مردار شو، کلگیش سگا پرته کردیم، خود ما رفتیم کوچ کردیم، خیمه زدیم. ولی این یک خصوصا از خانه این مریض افتاده که از اول دنیا خبر نیست. من اینجا ششتم این 4 جور چیز میز نداریم در خانه، هیچ چیز هم نداریم. می خانه ما رو خون بینی که نزدن توک توک و قیله قیله کردن، هیچ چیزی ما رو نشد. وړې مرمۍ دلته عادي خبره ده او څوک ویره ورنه نه لري. د دغې سیمې تنکي ماشومان له جګړې سره دومره بلد شوي چې حتی د جګړې په ډیر تیزوالي سره هم د ویرې احساس نه کوي. محمد جان چې اوس تازه غواړي له دغې سیمې څخه د کور هغه پاتې توکي یوسي، وایي چې کور یې ویجاړ شوی او دومره توان نه لري چې بیرته یې جوړ کړي. موږ له محمد جان سره د هغه کور ته دننه ځو. فعلا خدا اینجا جنگ است کم و بیش. خب ما از خیلی شدت جنگ در وقتی که ما بودیم اینجا جنگ خیلی زیاد بود دیگه. ما می خانه رو تخلیه کردیم، رفتیم این کالای ما اما خود چیز گرفتیم قدی خود که تا یک شو سبا شود. تمام این اساس ما در خانه مونده. اینا رو دوباره ما این خانه رو که دیدیم که خانه مکمل از بین رفته، زیاد جنگ شده. حالا آمدیم که پس همین اساسای باقی مانده خود ببریم قدی خود. دیگه اینجا زمستان آمدنی جای زندگی نیست که ما پس بریم دیگه خانه زندگی کنیم. واسه نداریم، ما هستیم مردم غریب بیچاره دهقان کار هستیم دیگه. توان جور کردن این خانه رو ما نداریم که دوباره جور کنیم. حالا مجبور هستیم ما اینجا خدا بکشیم جای دیگه بریم. خواستتان از دولت چی است؟ خواست ما از دولت اینمی است که امنیت بره در وطن، همین مشکلات حل کنه. ما تا چه وقت همین بار سنگین و این چرا بباریم این جنگ و توان هیچ فایده نه. ما از دولت تا دیدیم نه از کسی دیگه. خود تنها بخش ما یک دردسر جور شده که نمی جنگ است که ما از اینجا کوچ میکنیم در دیگه جای میریم، از اونجا کوچ میکنیم در دیگه جای میریم. در هر منطقه‌ای که ما میریم تا جنگ و خصوصا نمی خانه خود ما خیلی نزدیک یک خانه‌ای که ما داشتیم از بین رفت. این حال ما دیگه همسایه در خانه مردم رستیم. یوازې محمد جان نه دی چې د خپل ژوند سختې ورځې تیروي، بلکې دلته په سلګونو نور کورونه تش او ویجاړ دي. د غزني د ورزو سیمې یو بل تن اوسیدونکی لطف الله وایي چې دا سیمه دومره ویجاړه شوې چې خلک اوس ورته سوریه وایي. دوی وایي د څښلو اوبه نه لري، اقتصادی وضعیت یې خراب دی او له سختو ستونزو سره مخ دي. وضعیت خوی ترسی خانه ما رو کل شلا و لگت کرده که دول جای ششتن و جای چه نداریم. ما کوچه رایم در طرف غزنی دیگه. ولی حاضر دیگه تا که این چه آمدد سربازا آمدد دیگه ما کمک کنید در آرام استیم. اگر نه از پیش خیلی این چه وزرده بدیم. تو گفته میشه که شما دهقان هم هستید. دهقانی شما چه رقم؟ کل زمین ها را کشت کردیم، ولی کلش خشک شد. چه ابزار خودم در 7 پچه کشیدم، 8 پچه کردم، یک دانه چیز نآوردم، کلش خشک شد، از بین رفت. د دې سیمې د ماشومانو د جګړې تاثیرات په څېرو کې له ورایه ښکاري. دوی وایي ښوونځي شته خو تړلي دي. د دوی غټ ارمان بیرته په دې سیمه کې ښوونځي پیلېدل دي. نوم سیف الله. جنگ است، از جنگ خیلی خسته شده. از دولت قراری رئیس شروع نشده، مکتب شروع نشده، جنگ است. د دې سیمې خلک له دولت څخه د سرپناه او مرستو غوښتنه کوي. په دې سیمه کې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې سخته جګړه روانه وه، خو اوس تازه افغان کمنډو ځواکونه وایي چې له دې سیمې څخه یې وسلوال په شا کړي او حالت اوس ښه شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر اول اسمت الله اندرابی، رئیس ارکان لوای عملیات‌های خاص کماندو. ما در چارچوب مذاکرات صلح
و مدافع فعال پرسنل قهرمان کماندو در ساحات قریجات آرزوی خرد و کلان دمی ساحه موجود است. این ساحه را تامین امنیت کرده و برای مردم شریف و رنجیده ولایت غزنی اطمینان میدیم که هیچ نوع تشویش از نگاه امنیتی نداشته باشند. پرسنل کماندوهای قهرمان شب روز خدمتان است. در صورتی که دشمن کدام تحریک نشان بده آنان جواب دانشکان از طرف پرسنل قهرمان کماندو برشان داده میشه و به خاطر جمع میتونن که مردم اهالی قریزه آرزوی خرد و کلان نرمال دوباره به خانه خود بازگشتن. د غزنی د ورزو سیمه له غزنی ښار څخه په 15 کیلومترۍ کې پرته ده او له تیرو 15 میاشتو راهیسې پکې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ خونړۍ نښتې شوې او دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. احسان الله کریمي، شمله راډیو، د غزنی د ورزو سیمه.